أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زمون د زمر ټي وي کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید ده چې ټول دوستان به په خیریت سره د ټول نه مخکې د الله په دربار کې دا سوال کوم چې الله رب العزت دې زموږ د ټول مسلمانانو جمله مشکلات او مسائل حل کړي او الله رب العزت دې د ټول مسلمانانو څه جایز خواهشات چې دي جایز حاجتونه دي الله دې د خپل دربار نه قبول کړي. دوستانو زه نن چې د کمې وظیفې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم، دا یو داسې عمل دی چې شاید ما به د خپل چینل د دې نه مخکې ورکړی د قضای حاجت د حاجت د پوره کولو دپاره د مسلې د مشکلاتو د حل دپاره. دا د امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنه نه ثابت دی او د هغې نه منقول دی او په دې باندې د امت د ټولو علماو د عاملینو د هغې په دې باندې اتفاق دی او هغوی ټول وایي چې شاید د دې نه د دې کوم عمل چې به تاسو ته ښیم د دې نه بل ښایسته عمل او بهترین عمل بل وي. نو زه تاسو ته راځم خپل عمل طرف ته. ډېر ناشنا او لازوال عمل دی. په دې کې 15 کلمات دي، آیات کریمه دي چې امام جعفر صادق رحمت الله تعالی علیه چې دا د اهل بیتو کې د دې ډېر لوی مقام دی. او دویمه خبر دا ده چې د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه د هغې استاذ محترم هم دی. او بیا خو مونږ ټول احناف یو، نو مونږ دپاره خو د دې نورم مونږ دپاره اعتبار دی او نورم معتبر دی. نو دې کې 15 آیات کریمه دي او دا یو مونځ دی د 4 رکعاتو. د چا چې څه قسمه مشکلات وي، څه قسمه مسله وي، که هغه د محبت وي، که هغه د کاروبار وي، که هغه د دشمن نه د یرې وي، مقصد دا دی چې کروڑونه خلک دنیا کې اوسیږي او په کروڑونو خلکو کې د خلکو کروڑونه قسم د هر چا خپل یو مسله ده، خپل یو پریشانی ده. نو که څوک داسې ډېره پریشانه شوی او هغه وایي چې زما دا مسله حل شي، نو دا کوم زه به تاسو ته نن دا کومه تحفه در کوم د امام جعفر صادق رحمت الله تعالی علیه نه منقول نقل شوی. او دا یو داسې آیاتونه دي دا 15 چې دا قرآن کریم کې الله رب العزت د مختلف پیغمبرانو چې کله په تکلیف کې راغلي دي، په مشکل کې راغلي دي او انتهایی د پریشانی او د غم په حالاتو کې هغوی الله ته سوال کړی دی. یو خصوصیت دا د ټولو انبیاو دعاګانې دي. دویم خصوصیت دا دی چې دا قرآن کې کوم ځای کې دا دعا ده، نو ورپسې آیات کې الله رب العزت هغه ته د دعا د قبولیت بشارت هم ورکړی چې ای پیغمبره تا دا دعا وغوښتله، ما ستا دعا قبوله کړه. 15 دعاګانې دي، 4 رکعاته مونځ دی او تاسو دې ته توجه شئ. خو د هغې نه مخکې چې حسب معمول تاسو ته زه درخواست کوم چې زما د چینل مونږ د خپلو وظایفو د هغې څه نغدې پیسې نه اخلو. یو ډېر آسان شرایط دی، که څوک غواړي چې زمونږ د چینل نه وظایف خپل زده کړي، تعویضات زده کړي، عملیات زده کړي، نو هغوی دپاره آسان شرطونه دي چې هغه به زموږ چینل لازمي سبسکرایب کړي، ویډیو به لایک کړي او کمنټس کې به ماشاءالله یا سبحان الله لیکي. هغه ته دا اجازه دا ضرورت نشته چې هغه ماته ولیکي چې اجازت دی او که نه دی، بس چې هغه دا 3 شرطونه پوره کړو هغه ته زما طرف نه اجازت دی. نو راځم خپل عمل طرف ته. که د چا څه قسمه په دنیا کې څه قسمه مشکلات مي، هغه خدای دې کړي چې بس د چا کومه پریشانی مي، نو هغه د داسې وکړي چې 4 رکعاته نفل و مونځ نیت دې وتړي. هر وخت یې کولی شي، سحر مونځ نه پس یې نشي کولی او د مازدیګر مونځ نه پس نشي کولی، نور چې هر ټایم یې کولی شي. 4 رکعاته نفل نیت به وتړي او اول رکعت سبحانک اللهم او د الحمد نه پس به دا یو مشهور دعا چې کوم ده، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکذلک ننجی المؤمنین.
دا چې کوم دی دا دعا به ووایي سلزل په اولنی رکعت کې به دا سلزل ووایي چې کله یو رکعت پوره کو دویم رکعت پاسېدو نو بیا به څه چلو کی چې په دویم رکعت کې به د الحمد نه پس د حضرت ایوب علیه السلام دعا به ووایي انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین دا به هم سل پیرې ووایي سل پیرې دا وویل دویم رکعت به قاعده به وکړي دریم رکعت ته به پاسېږي دریم رکعت کې به د موسی علیه السلام د یو صحابي چې د هغه د فرعون کم کسان چې هغوی ډېر تنګ کړی نو هغه دا دعا کړې و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد دا دعا به ووایي سلزل او په څلورم رکعت کې به دغه طریقې سره حسبنا الله ونعم الوکیل دا به ووایي او د هغې نه پس به سلام وګرځوي نو پاتې شو پنځم کومه دعا چې کومه ده هغه به داسې وکړي چې هغې له به د دعا شکل وي کله سلام واړو نو د هغې نه پس به دا سجدې له بیا لاړ شي سجدې له چې بیا لاړ نو سجده کې به بیا سل پیرې ربي انی مغلوب فانتصر سلزل به دا ووایي د هغې نه پس به دا سر روچت کی او د الله په دربار کې به د خپل مشکل چې هر مشکل د هغې دپاره به دا دعا وغواړي الله رب العزت به د دې آیات او د دې مونځ په برکت الله رب العزت به د دعا قبول کړي دلته یو خبره وه په اردو ویډیو کې زمانه هیره شوه دلته تاسو ته ووایم چې تاسو به وایئ چې موږ به سل پیرې څنګه شمارو نو نفلي مونځ دی نو هغه داسې هم کولی شي چې کم کسان دا مونځ کوي د سلو دانو تسبیح لاس کې ځان سره ونیسي او دغه ووایي خو لاول د آیاتونه چې کوم دي دا د یو قاري صاحب نه یا د یو عالم نه هغه صحیح کوي چې الفاظ صحیح ادا کوي ځکه قرآن دی د هغې ادا کول د هغې ښه ویل په موږ باندې حق دی فرض دی را باندې لازم دی را باندې او که هغه نه کنټرول لاس کې نیولی شي چې ورته ګوري او دا به سلسل پیرې پوره کړي دغه دعا دغه مونځ دی څلور رکعته چې څه قسمه مشکلي د الله طاقت سره زه تاسو ته ګارنټي در کوم چې څه قسمه مشکلات مي الله رب العزت به د دې مونځ په برکت باندې د دې عبادت په برکت باندې پوره کوي مالا د بل ویډیو پورې اجازه راکړئ د الله پامان